تازه او ډیر خواشینونکی خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه یو خواشینونکی خبر مو ترلاسه کړ. د هیواد یو رښتینی عالم او د علم او پوهې یو رسا غږ د تل لپاره خاموش شو. د هیواد دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان په مسجد کې د ځای په ځای شوي مین په واسطه شهید شو. د کورنیو چارو وزارت په وینا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې مولوي سمیع الله ریحان په منبر کې تقریر کولو. له هغه وړاندې هم دلته د ځای په ځای شوي مین چاودنه وکړه او سمیع الله ریحان پکې شهید شو او 14 تنه نور پکې ټپیان شول. دغه پیښه د پکتیا کوټ په جامع جومات کې رامنځته شوې. د یادونې وړ ده چې مولوي ریحان تل د افغانستان د نظام ملاتړ کړی او حق وینا یې کړې. تر دې دمه د دغې پیښې نور جزیات په لاس کې نشته او تر دې دمه د دغې پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه ده اخیستی. موږ په دې مبارکه میاشت کې د الله تعالی په کور کې د هیواد یو عالم شهیدول که د هر چا له خواوې په کلکو ټکو غندو او دا یو لوی ظلم او لوی جنایت ګڼو. په دې هیله چې په راتلونکي کې داسې زړه بګنونکې پیښې ونه شي. مولوي سمیع الله ریحان تل خلکو ته دیني پوهه رسولې. د شمشاد تلویزیون له لارې به یې برنامې ورکولې او خلکو به له هغه نه خپلې پوښتنې کولې. هغه یو ښه انسان او ښه عالم و. موږ یې په مړینه ډېر خواشیني یو. تاسو څه نظر لرئ؟ دغه پیښه به چا کړې وي؟ ولې دغسې پیښې رامنځته کیږي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. په دې هیله چې راتلونکي کې داسې زړه بګنونکی خبر پیدا نه شي چې له تاسو سره یې شریک کړو. تر بلې ویډیو مو پلوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله